اختر د زکه خوشحالیږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځي نه او چې مسافر اشنا مې کلي ته راځي نه بورې راته سمیږي د ځمکې خواوشا داسې موږ ناسو 1900 فوټه لاندې دي وایي چې دا بورې به سمې کړو او دلته به کښېنو دلته یو ټاټکي هم پروت دی یو ټاټکي هلکه اوهو هغه ماتوړ څه شو ماتوړ هم پروت دی جي دا موږ د کویلې خان ته راغلي وو په در ادم خیل کې قاسم خیل لیس کې موږ ناسو او خواوشا دا وخت موږ د ځمکې 1900 فوټه لاندې ناسو په ځمکه کې که 1900 فوټه لاندې او که 15000 فوټه لاندې اسی هم چې کوم دی نو د ځمکې د لاندې نه به نور خلک موږ چېرته بوځي د شانګلې مزدوران دي را سره دیو لږ خفه و اختر هم رانږدې دی نو دلته مې یو ټاټکی هم بیامون ما توړ خو به هر حال لرې کړو لکه چې زمونږ توړ د کار سره نه لګي جوړ کار مونږ کوو نو دی وایي چې یو څو ټپې به وکړو تاسو کې چاله ټپه ورځي که نه مه کوئ ګورې زړه کې به خو څه احساس کوي چې ځوان یو ټپه نه کوي دی به راسره یو ټپه وکړې زه به راسره ګورې حقیقت دا دی چې زه ما کله داسې ټاټکې نه دی والی یا نور مې نه خو تاسو لپاره دا کار هم کوم د کولې مزدوران یې او زه نه امیر مقام یم نه شوکت یوسفزی یم چې ستاسو نه یم خبر نه ډاکټر عباد یم او نه فیصل زیب یم تاسو له وزن را رسومه نو که ټاټکې وهلی شو او که ټپه کولی شو که تاسو ریپورټ دنیا ته مخکې رسولی شو دا به ځکه کوو چې تاسو د الله مخلوق یې حق حلاله مزدوري کوئ غلا نه کوئ ډاکه نه کوئ نو پکار ده چې تاسو خوشحاله یې که خوښ او د زړګو ته به راسره وکړې یو ټپه په ده مې یقین شته دی ګورې او اختر پټو قټو قراغې ہے نه مې اوږی شته نه د غاړې تاویزونه نه مې اوږی شته نه د غاړې تاویزونه اختر د زکه خوشحالیږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځي نه او چې مسافر اشنا مې کلي ته راځي نه او سالو مې پاس په پړي زوړ شو ستا د کولې د کاره نښې جلاسونه ستا د کولې د کاره نښې جلاسونه او مسافر تشوي خواره زه شوم خواره د مور شا چې سفر ته دې لیږي نه خواره د مور شا چې سفر ته دې لیږي نه او ګاډي سر دې د ویشتو دی ای زما لالی دې په درې ولګاونه زما لالی دې په درې ولګاونه او شونډې شربت کمال راکا زه د پنجاب په میرو زم تږی بشما زه د پنجاب په میرو زم تږی بشما او د پنجاب په میرو روکا ای د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینا د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینا ای پاس په کمر ولاړه ګوله او نصیب د چایې اوبه زه درخېجومه نصیب د چایې اوبه زه درخېجومه وایه زړګیا وختي ښکلې ټپه کړې وه او جانان مې زیل د زړه پرې کړې ای لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما او منځوانې پسې پکار دی مقل خلق د دولت ارمان کوي نه مقل خلق د دولت ارمان کوي نه او تن می د شنې نکریزې پاڼه او بهر تازه د نن رنګ په وینو یاما بهر تازه د نن رنګ په وینو یاما
او یار می دری ته بیا روان دی پناوی توب کی با می کنده کی میانا پناوی توب کی با می کنده کی میانا بل چا دا کټه پورځي کوي شیر باچا شتره پکې څوک ځانه دا ډېر خالقه ډېر لاسونو ډېر پړخاو کړي دي د پات ډېر زیات خوشاله شوم زمونږ دا ټول لیډران دی بیا واوري چې رښتیا خبره دا ده او دا ټول دنیا دی واوري چې هر څوک دا وخت ما اوري زه دا ډېر په دعوې سره وایم 1900 فوټه په ځمکه کې لاندې د کویلې په کان کې د دغه مزدورانو سره چې خپل په ژوند باندې لوبې کوي خپل وینه خولۍ یو کړې ده او خپلو بچو له حق حلاله روزي وړي د دیو سره ټپه کول دیو ته خانک غږول یقینا چې دا ډېره لویه مجاهده ده دا ډېره لویه ښېګړه ده او دا په حقیقي معنو کې د انسانیت خدمت دی زه دا وایم هغه وایي چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چېرته به ځي یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چېرته به ځي او ملا چې منډه ووهي نو د جوماته پورې پښتون چې برید تاو کې سنګر ته به ځي چېرته به ځي نو زمونږ هم دغه ځای پورې راتګ کېدی شو زه د شانګلې د یو بچي په حیث باندې په هر قدم تاسو سره ولاړ یم ډېر خوشحاله شوم او یاد ساتئ ګورئ دا تاسو کې چې کوم درد پروت دی په دې ټپه کې چې راووت دا به بې ځای نه ځي دا درد به د شوکت یوسفزۍ کور ته رسي دا احساس به د امیر مقام ماڼو ته رسي دغسې ستاسو دا او دا فریاد چې دی نو دا به د ډاکټر عباد فکرونه ډکوي دا به زمونږ فیصل زیب د خوبه راویښوي او یو ورځ به ستاسو سیفټي مجرز چې کوم دي زه دا خبره هم کومه شیر باچا ټول ملګري واوري زمونږ لیډرشپ لګی د یو بل بیم غږوي هغه وایي چې د کولې مزدوري دې ختمه شي هلکه د خدای مسلمانانو دا تاسو په کومه زانګو کې زانګئ د کولې مزدوري چې ختمه کوي نو د شانګلې د زرګاو مزدورانو نه تاسو نوړی اخلئ دومره باتوران خو یې نه چې بیا هلته څه بل روزګار پیدا کوي نو مزدوري دې نه ختمیږي دا د په پالیسي کې دا خبره راشي خو د دې خلکو دپاره دې سیفټي مجرز راشي د دیو دغه ماینز چې دي دا قانونه چې دي دلته تحفظ ورکړی شي د دیو چې کوم د ډیث ګرانټ دی جهیز ګرانټ دی لیبر کالونۍ ده ورکینګ فوکس سکولونه دي سکالرشپ دي هغه څیزونه دې راشي د مزدورۍ نه موږ نه یېرېږو موږ د شانګلې خلک وو مزدوري به کوو په هر ګوټ کې موږ په دې باندې مه بلیک میل کوئ چې دا کوله دې بنده شي کوله دې نه بندېږي خو دلته چې کم مړینې کېږي په زور باندې خلک راګوزولی کېږي مزدور ایکسپلایټ کېږي د هغه ناپوهي ده ټریننګز نشته دی د ماینونو رجسټریشن نشته دی لیګل ډاکومنټس نشته دی دا د حکومت ذمهواري ده چې حکومت دې په دې کې بدلون راولي حکومت دې موږ ته دا نه وایي چې موږ څه وکړو چې ته څه نشې کولی نو ته بیا سله دغلته پرې پسته کرسۍ باندې ناست او په تورو تورو ګاډو کې ګرځې مهرباني وکړه راشه د مزدور حال وپوښته او زه به د ټولې دنیا ته دا پیغام ورکومه چې که تاسو غواړئ چې په حقیقي معنو کې ځان په الله باندې وبخئ یو ورځ به مرئ قبر ته به ځئ د دې مزدور دپاره په پاک او سپېڅلې جذبه باندې یو اواز راپورته کوي د تاج محل مزدور به تل ژوندی وي جهان برور او شاهجهان هیروي دا مزدور به ټول عمر ژوندی او ستا دغه منسټري دغه لویې کرسۍ دا ډېرې عریضې دي دا به بیا نه وي خو د دې مزدور دا مزدوري به ټول عمر د کولې د کان نه 1900 فوټه لاندې در ادم خیل قاسم خیل لیز نه د افسر افغان دغه څو خبرې او ټپې پای ته رسي د الله په امان